مولانا مجیب الرحمن انصاري چې د هرات په ګذرګاه کې جامع جومات او عالي دارالعلوم درلود، د اسلامي امارت له کلکو ملاتړو څخه و. څو ورځې وړاندې د جمعې لمانځه پر مهال د یو ناځوانه بریدګر له لوري په شهادت ورسېده. که څه هم افغان حکومت وایي چې د علماوو امنیت ته یې ځانګړې توجه کړې او دوی له موجودو خطرونو څخه خبر کړي دي، خو د شهید مولانا مجیب الرحمن انصاري د بریدګر په دې بانه ځان رسولی و تر څو د لاسونه مچو کوي او په همدې وخت کې ځان ته انفجار ورکړی و. تازه ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي په یو تلویزیوني بحث کې ویلي دي چې د ښاغلي مولانا مجیب الرحمن انصاري قاتلین په سزا رسېدلي دي. ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي په یو تلویزیوني بحث کې ویلي چې په شهید مولانا مجیب الرحمن انصاري د برید طراحان او پلان کوونکي د برید له واقع کېدلو څخه 2 ورځې مخکې په سزا رسولي وو. هغه همدارنګه وویل هر هغه څوک چې بیا برید کوي ډیر ژر به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او له منځه یوړل شي. نظر د یو د امارت نظر ده. امارت خو دغه خلک ټول په زندانونو کې دي، د محاکمو بهیر یا پیل شوی دی یا به پیلیږي. زه په دې اړه ډېر دقیق معلومات نه لرم، ولې اسلامي امارت دا خلک ټول زندانونو ته اچوي. هغه واقعیتونه نه دي، نو دا چې ولې دوی دومره په لوړه کچه تشویش لري هغه په دوی پورې اړه لري. خو تاسې ته معلومه ده چې په افغانستان کې دغه امنیتي مسایل په دومره کچه نه دي چې کوم ګاونډی دی وګواښي یا د کوم ګاونډي امنیت ته ګواښ پېښ کړي. حتی دا داسې ګواښونه دي چې نظام ته ګواښ نه ده، خو په ولسي خلکو په عامو خلکو بریدونه دي. دا دومره لوړ تشویش نه ده چې نظام دی وګواښي یا د کوم ګاونډی وګواښي. په عامو خلکو بریدونه کول، او زه ډاډ ورکوم چې تر ډېره حده د بریدونو مخه نیول شوې هم ده. دغه په انصاري شیخ صاحب باندې الله د شهادت قبول کړي، هغې باندې چې برید شوی دی، د هغې د برید طراحان اسلامي امارت 2 ورځې مخکې وژلي وو. چا چې دا برید طرحه کړی و هغه خلک یې مخکې وژلي وو. دغه اشخاص چې نیول کېږي دا ووژل سي. دغې مسلې ته د اسلامي امارت مرکزي ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد هم پر خپله اعلامیه کې اشاره کړې وه. په اعلامیه کې راغلي وو 2 ورځې مخکې د مشهور تکفیري ملا عیسی په مشرۍ یو 4 کسیزه ډله چې په شیخ مجیب الرحمن انصاري د ترور دنده په غاړه درلوده له منځه یې وړل شوي وو. ملا عیسی د هرات په سطحه د خوارجو مشري په غاړه درلودله. غالبا د ښاغلي قاري صاحب سعید خوستي مطلب هم همدغه ملا عیسی و چې په مولانا مجیب الرحمن انصاري د برید طرح و. همدارنګه د اسلامي امارت په دغه اعلامیه کې راغلي چې د علماو امنیت ته به له دې وروسته هم ځانګړې پاملرنه وکړي او هغه څوک چې دا ډول بریدونه کوي په کلکه توګه به یې تر څار لاندې ونیسي او ډېر ژر به یې د له منځه وړلو عملیات پیل شي. د مولانا مجیب الرحمن انصاري پر ځای د هغه ورور مولانا فضل الرحمن انصاري د هغه ځای ناستی وټاکل شو. ښاغلي مولانا فضل الرحمن انصاري چې د مولانا مجیب الرحمن په څیر او د شیخ مجیب الرحمن انصاري په شان ښکلې وینا هم کوي، ښاغلي مولانا فضل الرحمن انصاري د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله خونزاده ته په یو پیغام کې ویلي چې مولانا مجیب الرحمن انصاري هیڅکله هم د امارت پر سر سودا ونه کړه. شیخ مجیب الرحمن انصاري په خپله وینا کې وویل امیر المؤمنین شیخ الحدیث و التفسیر مولانا هیبت الله حفظه الله تعالی از روز جمعه تا به حال سکوت هستند و برایشان بگوید که مولانا خود را نفروخت و این منبر هیچ وقت سودا نخواهد از طرف شما که این منبر به هیچ حکومتی، به هیچ قلداری، به هیچ ظالمی، به هیچ فرعونی سودا نخواهد شد. برای تمام امت اسلامی ثابت شد که مولانا انصاری خود فروخته نبوده. مولانا انصاری تظاهرگر و خودنما نبوده. مولانا انصاری قلبش پرکینه نبوده. عظیم تصم که در صحرای محشر قاتل خود را ببخشد. تو کسی که در فضای
حقیقی رضا خوشحال هستی. همدارنګه نن د ملي دفاع وزارت ستر سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمي هم د ښاغلي مجيب الرحمن انصاري د فاتحې مراسمو لپاره هرات ته تللی و او د خپل تعزیت پیغام یې د هغه ورور ښاغلي مولانا فضل الرحمن انصاري ته وړاندې کړل.